د العصر ميډيا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره هیله کوم زمونږ چینل درسره سبسکرايب کړئ. کرکټ کوي که په هلمند کې که په شوراب کې اوس دغه د جګړې ټورنمنټ مونږ ګټلی ده، د دې جګړې اتلان مونږ یو، فاینل لوبه مونږ ګټلې ده او د دې جګړې طرحان مونږ په ګونډو کړي دي. نو تاسو غوندې څو بت پرسته راجګېږي مونږ ته کرکټ کوي، د مونږ په ویاړلي نسل او د مونږ په اتلانو په غازیانو باندې فلم جوړوي. دا جګړه زمونږ مجبوریت ده د خپل هیواد او خپل ناموس نه دفاع کوو. په دې کې د چا کار نشته. لایک خپرونه سره شیر کړئ. شاهین صاحب لینک واچو، دلته امام دغه موبایل نه خلاصېږي، هلته مې بل هلته ایښی نو مقابله فی الخیر در سره کوو. پرېږدو مو نه، کله چا نه مخکې نه شو کمیږو نه تی انشاءالله. جنرال صاحب لینک په صفحه کې دی، زه به لینک ورولېږم. قاري صاحب هم ورونو د لایف در سره شیر کړه. همغه موضوع ده، همغه وطن ده، همغه خاوره ده، همغه خبرې دي، هیڅ تغییر نه دروله. یو ټکان د برخوا دا سپي دی غاپي هر څومره چې غپلی شي دی غاپي. او په غم کې نه شي. نو دا چې تاسو زمونږ د غږ د خاموشه کولو کوشش کوئ، له هره طریقه یې کوئ، دې کې تاسو نشئ کامیابېدلی. دې نه مخکې چې د روسانو په وخت کې له سرو لښکرو سره افغانان جوپې د جګړې میدان ته تلل او روسان یې په ګونډو کړل. هغه وخت انټرنیټ، سوشل میډیا او فیسبوک او دا شیان نه و. احمد شاه ابدالي چې په ډیلي حکومت کوه، هغه وخت فیسبوک نه و. مونږ له هرې لارې کولی شو چې خپل د بچیانو فکري روزنه وکړو. تاسو د کابل ګوډاګۍ ادارې د هر سلام علیکم. نصرت غنی سلام علیکم. زموږ غږ درځي؟ شاهین صاحب زما غږ شته که نه؟ ته خو اواز خراب ده. ښه زه به اوس دلته یو موبایل بند کړم، خپله به اواز صحیح شي. غږ دې شته ده. مهرباني وکړه. لایف خپرونې ته په خیر راغلې. زموږ موضوع ده خپلو اهدافو ته د طالب مشرانو ژمنتيا. مبين وایه مبين صاحب محترمه سلامونه. د تل په څېر صرف یوې پوښتنې لپاره راغلی یم، نور ځمه درنه. very good. اجازه ده؟ اجازه ده. ولې نه وروره؟ اجازه ده. ښه، پوښتنه مې د تل په څېر دا پوښتنه ده محترمه. یو څه وخت مخکې ملا برادر اخوان خپلو اهدافو ته د طالب مشرانو ژمنتیا په دې باندې مونږ غږېږو. لالا جانې راځم، دې ته م راځم. اول به پوښتنه مطرح کړم، بیا به دا موضوع ته راشم. صحیح شو. پوښتنه مې دا شی ده، یو څه وخت مخکې ملا صاحب برادر تللی و پاکستان ته په یو سفر باندې. نو هغلته چې کله سفر پای ته رسیږي، بیا ګرځي په هغو درملتونونو باندې یا په هغو شفاخانو باندې یا په روغتونونو باندې چې هغلته طالبان زخمیان پکې بستر ول او زه ورسره ولیدل. په داسې حال کې چې تر اوسه پورې همدغو مشرانو دا نه منله چې موږ د پاکستان له خوا څخه یا نه حمایه کیږو یا موږ ته څوک پیسې نه راکوي. اوس هم نه منو که او دلته چې تاسو بیا دا نه منئ، نو دغلته بیا د افغانستان خلکو ته سوال پیدا کیږي چې په دغه 18 کاله جګړه کې یا 20 کاله جګړه کې
چې تاسو دا خبره نه منله چې موږ له پاکستان نه تمویلیږو زموږ زخمیان هلته نه دي ټول په افغانستان کې تداوي کیږي نو دا خو د افغانستان خلکو ته په اثبات ورسېدله خپله ملا برادر ویډیوګانې راووتلې چې هغلته له مریضانو څخه احوال پرسي کوي ورسره لیدنه کوي بیا د پاکستان خاوره کې ته اوس لږ صبر وکړه د ما جواب ته غواړه ګوره اول خو دا چا ثابته کړې نه ده چې ملا برادر طالب زخمیانو سره کتلي په افغانستان باندې 58 هیوادونو حمله کړې وه دلته د یو طالب په سر باندې 20 کسه ملکیان شهیدان شوي همداسې که یو طالب زخمی کېږي نو 50 سره ملکیان زخمیان کېږي ملا برادر اخوند چې له کومو روغتونونو نه لیدنه کړې هلته ټول ملکي افغانان چې دغه وحشي ناټو زناورو د هغوی نوکرانو بمبارونه پرې کړي دي دا روغتونونو ته راوړل شوي دي دې کې ماشومان مو دې کې زنانه دې کې سپین ږیري بوډا پلاران د چا په تندي باندې لیکلي وو چې په دې روغتون کې طالب ملا برادر د طالبانو سره کتلي دلته خو ټول افغانانو سره که روغتون کې ده که کمپونو ته تللي دي که هر چېرته تللي دلته تر 40 نه تر 50 لکه افغان مهاجرین اوسېږي هغه کولی شي چې د یو اسلامي هیواد خپل ګاونډي هیواد په څنګ کې خپل د افغانانو د بازپرسۍ دپاره د هغوی د مشکلاتو دپاره تر څو نړیوالو سره د دوی مشکلات وڅېړي حل کې د مشکلاتو د حل دپاره طالب یو قوت ده یو ځواک ده طالب هر د نړۍ هر ګوټ ته تللی شي په رسمي سفرونو تللی شي خلک ورته زارۍ کوي دا چې پاکستان زموږ په ګاونډ کې پروت یو هیواد ده داسې یو هیواد کې چې موږ د 18 کاله دیموکراسۍ کې یو معیاري روغتون که درلودلی موږ که یو چېرته یو داسې یو اسپتال درلودلی چې هلته مو د زخمیانو علاج کېدلی د عام افغانانو ته ورشه قندوز کې پوښتنه وکړه کوم زخمی تاسو پرېښی ده دغه پرون بله ورځ مو چې د قندهار په میوند کې دا بمبار وکړه دا وحشت مو وکړه د قندهار د ولسوالۍ د ما نوم له ووته شاهین صاحب د قندهار په داسې ښه ولسوالۍ ملګرو دغه یوه هفته مخکې چې بمبار پرې باندې وشو دغه زخمیان چېرته وړی وای د قندهار ولس دا چې د تادین د رازق له غړي د خوا نه بمبارونه شوي دا زخمیان طالبانو چېرته وړی وای د ولس چېرته وړی دا خو د ولس زخمیانو دا خو مو ولسي خلک شهادت رسولي ګوډ او مات مو کړي دي هندوستان ته یې ویسي جرمني ته یې ویسي ته په ترکیې کې ته یو لار برابره که نور به موږ دا زخمیان ټول ترکیې ته درلیږو مهرباني وکړه جرمني کې برابر که اروپا کې برابر که دلته خو موږ روغتون نه لرو دا خو د افغانانو مجبوریت ده طالب سره یې وکتل او پلانکي سره یې وکتل دا د افغان مهاجرینو د ژوند د هوساینې دپاره د هغوی د مشکلاتو د حل دپاره سفرونه کوي حق لري یو باتور ده یو ننګیالی ده کولی شي شړونګا دې ځي هندوستان ته شړونګا د امریکانو ته زارۍ کوي چې هله افغانستان کې لاړ نه سئ چې موږ خوري نن د ایران د خارجه وزیر جواب چا ورکړه د جواد ظریف د کابل ګوډاګۍ اداره دې تر اوسه پورې خاموشه ده ذبیح الله مجاهد وخته کاغذ پراني پرې باندې وکړه چې وروره که را دې په جي کې نه ښه سره معلوم یو ستا یې کار څه ده چې زما د هېواد په چارو کې مداخله کوې طالبان مسکو ته لاړل په مسکو کې له افغانانو سره وکتل انډونیزیا ته لاړل ټولو افغانانو سره یې وکتل په سعودي کې یې وکتل په قطر کې ګوري ځکه دا د افغانستان د راتلونکي مشران دي دوی باید موږ دوی ته امید لرو یوه توقع ورته لرو ښه کوي چې هر چېرته ځي نر غوندې دې لاړ شي او بله خبر جنرال صاحب بله خبر سیاف څنګه سیاف هندوستان ته ځي څوک څه نه وایي او دا چې مریضانو ته ورغلي دا غونډه په جنګ کې نه دي زخمي هغه مریضان دي چې پاسپورټونه یې اخیستي وو پاکستان ته تللي وو تداوي ته هغو ته ورغلی دا خو دوی ته نه ده تللی چې چکر ووهي دا چې اتا دولت تداوي کولی نه چې د جنا شفاخانه یې په کابل کې وضع کړي طالب خپل زخمي وړي خو په دې سرحدونو کې راوینیسه که نه ولې یې درنه وړي دا د اتا شرم ده چې زخمیان به نه تداوي کېږي دا پیغور ځان ته ورکه نه موږ ته اتا زخمیان مریضان هغه څوک چې په وطن کې نه تداوي کېږي پیشکاري نشي ورکولی مسکینان ځي پاکستان ته ملا برادر نه رو چې مریضانو ته ورغی اتا د قند اعظم په نامه روغتون دی په کابل کې جوړ کړی د شرمېږئ نه هغه روغتون ته چې داسې ګورئ حیا نه درځي خو ته روغتون جوړ که افغانان به خپل زخمیان همدلته علاج وکړي
ولې د پاکستان په سفارت کې د ورځې زرګونه کسان په رش کې تر پښو لاندې کېږي وژل کېږي آیا د دې د مخنیوي دپاره مو کومه تدابیر نیولې دي ورشه په 100 کې 95% هغه خلک دي چې یا زخمیان دي یا مریضان دي یا عملیات ته ضرورت لري هلته ډاکټر نشته هلته روغتون نشته هلته غلا ده چور ده چپاول ده ډاکټرانو نه شنه غله جوړ شوي خلک مجبوره دي خپل زخمیان طالبان به ګوره یو څه وخت وروسته به طالبان خپل زخمیان جرمني ته امریکا ته استرالیا ته وړي بیا به پیسې چې د سړي پیسې چې پیدا کو جرمني ته وړو چې ډېرې شولې امریکا ته وړي چې بیخي ډېرې شولې د امریکا او د جرمني نه ډاکټران ورته راغواړي کور ته ودرېږه دلته یو لبناني الاصله امریکایي افغانستان راځي د لومړۍ مېرمنې په چوکۍ کې ني دستي پاسپورټ هم ورکوي ویزا هم ورکوي یو افغان نشي کولی چې خپل ګاونډي هېواد ته لاړ شي چې نه یې مذهب ما سره شریک ده نه یې دین شریک ده نه یې رنګ شریک ده نه یې کلتور شریک ده هغه لومړی مېرمنه ده هغه راځي په هر کې ناست ده په پارلمان هم تخت و تاج کوي لیکن یو افغان خپل ګاونډي ملک مسلمان ملک ته نشي تللی نړ باندې ځي آفرین دې پې باندې بیا دې لاړ شي بیا دې شل وارې دې لاړ شي له هېڅ چا ډار او خطر هم مه کوئ د هېڅ چا په کیسه کې مو وکړئ چې کله مو رولاګئ له ارګ نه وویستله پاسپورټ مو ترې واخیسته د افغانستان طبیعت مو کینسل کړه بیا موږ ملا برادر ته وایو چې نور چېرته مه ځه تر هغو پورې د نر باندې ځي لیونیان او بله یوه خبر نصرت زړګیه دغه خلکو ریکادت ملا برادر چې تللی شفاخانې ته تللی دی مریضان په کې سل مرض هم وو تیتانوس هم وو مورقه هم وو ملاریا هم وو کولرا هم وو ګوډان هم وو جوړ هم وو ناجوړ هم وو نو ته چې دغه وخت راغلی د چغې وایي چې د څه رقم دي شاهین صاحب محترمه بخښنې سره یو کس دې راشي دفاع دې وکړي چې هغه په یو شی ورسي دی خپل جنرال له راځي ته چکچک اشغال ټولوي دی راځي په کوغمان یې کېږي چې د حکومت طرفداري کوي چاک چاک څه کوو دا خو چاک چاک نه چلی کنه یار وروره ته عجیبه خبرې کوي دا خو جنرال دا خو دا راټ افسر دا کسې دي نو نصرت وروره ګوره دلته د ملت پلونه نړوي هلته ورځئ پوښتنې کوئ نو پول دا خو د ملت شاهین صاحب یاد نه نه خو پلونه چا ګوره دا څنګه منطق ده دلته په افغانستان کې پلونه نړوي د ملت کور رانوي په پاکستان کې د مریض پوښتنه کوي دا څنګه منطق ده دې منطق ته ځای رانیمه کوم شاهین صاحب خو پرېږده که نه ښه صبر دا ګډوډي بیا ښه څه ولې په ترکیې کې چک چک چلی او دلته د دهشتګردۍ په نامه افغانان وژل ګوره ما خپل مسؤلیت سر ته رسولی ده ما خپل مسؤلیت د وطن په وړاندې سر ته رسولی ده چېرته دې سر ته ولې ریټایر سوی عمر خو د ځوان هلکه ته څنګه تللی ګوره خو د یوځوان پایس مې 15 کاله 6 کاله په دې حکومت کې دنده سر ته رسولې ستاسو په وړاندې جنګېدلی یم ګوره زه دې ته حیران یم دا ملت باید چغې ما ملت باید راپورته سي ملت خو پورته سوی د امریکا په وړاندې ولاړ ده زه درته وایم چې ته دلته د ناټو مزدور وې دلته ته یو د جنرالي رتبه دې واخیسته په تا مصارف شوي د ناټو در باندې مصرف کړی دلته د په افغانستان کې دریشي په ځان و خلک دې وژل اول ته تللی چک چک چلی ولې بلې خوا ته طالب نشي کولی چې لاړ شي ګاونډي هېواد سره خپل تعلقات وساتي نورې دنیا سره امریکا سره ناټو سره روسیې سره مسکو سره چین سره ټولې نړۍ ته طالب سفرونه کوي هی لیونیانو خدای مو خوار نه که شرمېږم نه پلونه چې طالب نړۍ ګوره زه هغه پوله ودرېږه لږ صبر وکړه نو وخت در کوم ته دلته چغېږم زه هغه پوله او پلچک څه کوم ته خدای چې د امریکانو ټانګ به په لار روانو په همدغه سړکونو او پلچکونو باندې چې تاسو نن ترېنه دفاع کوئ شاته افغانان پرېښودل موټرونه به په زرګونو قطار نه ورپسې د الله په ذات درته قسم کوم چې د ولایت له مرکز نه تر کابله پورې چې تقریبا 80 او 1 کیلومتره لار راځي ټول قطارونه د طرفه موټر ولاړ شي تر څو د تاسو د راغلو میلمنو قطار تیر شي دا ظلم نه ده زه دا سړک څه کوم زه په پټیو کې ځم خو چې لږ زر ضرور رسېږم زه دا پلچک څه کوم چې امریکایي عسکر مې د وژلو دپاره راځي زه هغه میدانیوایي څه کوم چې بي 52 پرواز ته کوي د ما بچي وژني ولې اوس امریکایان سړکونه نه جوړوي ګوره خو بي 52 ختمه که
سرک ولې ختموي سرک خو تا ته پاتېږي نو خو بي 52 خو دغه لاندې ټانګونه زیور خو زه دا مریخ ته ولېږم که نه اول خو بي 52 ختمه که ټانک ختم که ته سرک ولې خرابوي پلچک ولې خرابوي میدانوي ولې خرابوي هغه ستا ملي منافع ده هغه دلته جوړ شوي دي تا ته پاته دي ستا اولاد ته پاته دي ته ختم که ټانک ختم که زه نوشي جان دي ختمه که یو تیاری وویله زه نوشي جان دي ته خو ملت وژنې وورو ته ورشه سالارو ته لاړ شه او دا هر پل چې وران شوی ده د پوښتنه وکړه چې د دې پل په بدل کې څومره امریکایان وژل شوي دي څومره ټانګونه مریخ ته تللي دي ولې ونه بي 52 خو تاسو که کومه د شلډازو فابریکه جوړه کړې وي کوم ګرنیټ مو جوړ کړی وي کوم لاسي بم مو جوړ کړی موږ به وایو چې زه تاسو مې یوه توره کړې نو بي 52 خو دغه خړ ټانګونه یې راځي دي ما بچي واجني زه خو دغه پیاده عسکر یې وارې ختم کړم بیا بد کوي چې په پاخه سړک تېرېږي دوی دې په پټیو کې تېرېږي موږ هېڅکله سړک نه ورته الوزو پل نه الوزو وخت چې دی په پاخه سړک راځي نو زه خو داسې نشم کولی چې ټانګ داسې جیب کې وولم چې سړک خراب نه شي خامخا ټانګ اور اخلي لاندې سړک هم ورسره خرابېږي ما ته سړک اوليت نه لري ما ته خپل جومات او منبر ما ته مدرسه ما ته خپل ناموس عزت ما ته دا سرې کرښې دي سړک به زه بیا جوړ کړم زه نر یم همت لرم غیرت لرم داسې سړکونه به درته جوړ کړم چې تیارې به هم بې پروازونه کوي لیکن زما عزت زما ازادي خو باید واخیستل شي که نه د ناموس د عزت په بدل کې ما ته سړک جوړوي ای خدای مو خوار نه که چک مو نصیب شه دا شړونګان در ولې عمل ته چک وکړي کېنوئ جنرال صاحب بل سوال دی چې د چک ترکیه کې ټولوي ولې جرمني کې د چک نه ټولول خو همدغونه د واس ورته ترکیې پورې لاړلې که چېرې تواس درلودله جرمني ته تللې طالبان خپل مریضان او افغانان خپل مریضان پاکستان ته بیایي چې پیسې پیدا کړي جرمني ته یې کوي ملا برادر په رسمي سفر تللی ده حق لري بیا ځي هلته خپل ورونه دي خپل دغه افغانان د مونږ ورونه دي د مونږ د زړه سرونه دي دوی به نه ځي هلته به د هغوی د مشکلاتو نه ځان نه خبروي 40 لکه تر 50 لکه افغانان دي هلته دا چې په روغتونو ګرځېدلی خو تاسو دا خلک زخمیان کړي تاسو پې بمبار کړی تاسو وژلي دي دا خو ټول ولس همدغسې ګوټ او مات روان ده خو دلته ته لا عامې بمبارۍ عامې د علاج وسایل نه لري نو خلک قرض که سود که لاړ شه ورور هلته یا کوټې ته یا پېښور ته یا کراچۍ ته هر ځي خو دغه د ورځې زرګونه افغانان چې راځي خو د همدغه دپاره راځي چې علاج وکړي نور یې دلته څه کار ده نه کوم تجارت لري نه کوم بزنس لري ځي د امریکا د پاکستان د سفارت مخکې هم ته لوټې په تورخم کې هم ته لوټې په کوټه کې په بارډر هم ته لوټې ټول لارې د لوټ تا ورته هغه کړي دي بیا هم هغه مریض ګډ او ما تر هغه چې پورې ورسېږي دا چې یو څوک د افغانانو په نمایندګۍ ځي په روغتونونو کې له هغوی نه لیدنه کوي د هغوی د درد پوښتنه کوي د هغوی د نو دا خو د هغه د ملا برادر په اصلیت او په افغانیت او په صله رحمۍ دلالت کوي چې ټولو افغانانو باندې نظر ده دا خو د یو مشر همدغه د یو زعیم د تا شلونګا لاړه 10 وارې لاړه یو ورځ خو به ورغلی دغه د مریضانو پوښتنه به یې کړې ورسه ته د کینسر هسپتال کې لاړ شه په لاهور کې چې څومره افغانان پراته دي یا ورته به یې سر ورښودلی وای که نه چې ولې یا ورځ به د یو مهاجرو کیم ته تللی ورته ویلي به دي چې څه حال ده په څه قیصه ده سیلابونه چې راغلی دویم مرستیال د خلیلي هغه خنځیر راغی په پاخه سړک کې ضد د زرې موټرو کاروانونه ولاړ د سیله لارې ورته کته بېرته لاړ جنرال صاحب بله خبر ده د دې رئیس جمهور چې لاړ پاکستان ته مریضانو ته ورغی شفاخانو ته ورغی څنګه انسانان نه دي دغه کس څوک د شاهین صاحب دا بلاک ها دا بلاک ده په تورو سترګو څوک چې بې ځایه کنځلې کوي اوس 2 دقیقو کې به زه د دغو پیج نه داسې ورک کړم چې بیا په ژوند کې د دغو پیج نوم ونه ګوري کنځلې دا اوس د ده راغلم دغه شاهین صاحب افغان مبارز نه لاندې ده یوسف افغان یوسف 52 هیوادونو اشغالګر راغلي دي هغه نه پوښتنه نه کوي د امریکا سرکش امریکا راغی دلته وحشتونه او ظلمونه کوي د هغه پوښتنه نه کوي د ما په کور د راوسته د هغه پوښتنه نه کوي هندوان راځي تا ته پارلمان جوړوي د تا په هیواد کې مداخله کوي هغه چپرسنګانو ته د خوله ماته ده هېڅوک حق نه لري زموږ په چارو کې مداخله وکړي دا چې زه یو هیواد ته ځم دا خو زما مسلم حق ده زه نه چې هر هیواد کې ژوند کوم په ازاده ویزا او په پاسپورټ ځم چک نه چلوم تاسو غوندې
سوسیالو ته نه یم ناست په خپل مصارفو ځم زړه مې چې په برمنګم کې اوسم زړه مې چې په ډیلي کې اوسم زړه مې چې په چین کې اوسم زړه مې چې په ماسکو کې اوسم دا حق خو ما نه څوک نشي اخیستی که ما ته دا حق نشته بیا رولاګۍ په هر کې څه بلا غواړي دا خو لبنانۍ ده که نه درېیم لاس ښځه راغلې دلته په هر کې ناسته ده ولې ده نه خو مې یو ورځ پوښتنه وکړئ که نه لیونیانو خدای مو غرق نه که په دغه منطق باندې بل چې پیدا نه کوي بس های های کاش که د انټرنیټ صحیح وای نه 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 دمبوراب نه 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 आवाज دې داسې دمبولای ده وراره یوسف افغان سلام علیکم یوسف افغان مایک مخلاص کړئ زاهد افغان مایک مخلاص کړئ نصرت افغان دلته کښېنه مداخله مه کوه که چېرته غږ در باندې وکړه بیا یو چاته سیاسي شنونکی به درنه جوړ کړو د خلکو جوابو ته سوالو ته جواب خو یو د خدای رویو که چیغې ډېرې مه وهه خو ښه سره معلوم غوږ ونیسئ ما پوښتنې خلاصې نه دي واوروره هغه خېټه بیا تلی په مسکرونو کې له طالبانو لیدنه کوله د هغه جواب راکړه مسکر خو په قندوز کې ده معسکرات خو وروره په زابل کې دي معسکرات خو په هلمند کې دي معسکرات خو په لوګر کې دي سره قطه چېرته ده خو دغه لګزري قطې دي دا خو ټول افغانستان کې دي نه ولې د ما خاوره ده لیدنه به دې نه کومه واوروره هغه ته خېټه چې هغه خو له قطره ورسره راغی درواغ قطر نه راغلی ده ولې افغانستان ته نشي تللی غلی سه لیونی چټیات مه وایه کښېنه بې عقله دا لوده کېږي څه وکړي د امریکانو بیس ته ورسي خو وطن خو تاسو خرڅ کړی ده نصرت شفاخانې ته چې ته مسکرات وایي او شفاخانې ته چې ته نظامي اډه وایي نو جومات ته ته څه وایي مدرسې ته ته څه وایي خدای دې خوار نه لري هغه ورغلی شفاخانې ته مریضان څونه به خوشحاله وي تاسو خو یې پوښتنه نه کوئ پاسپورت واخلئ پیسې ته اخلئ د ویزې په سر باندې خلک یې پوښتنه کوي نر ده د تا رئیس جمهور عمران خان را وغوښته 200-300 بندیان همداسې داعشیان ورخوشي کړي هغه نه وایي دا یم خوار ده بندیان مو ولې خوشې کړل ګوره هغه خو بندیان هغه کوم بندیان مو خوشي کړي دي دروغ ولې وایاست د پاکستان بندیان چې عمران خان راغی قالین ورته فرش کړي غون کابل یواته که بیرغو د پاکستان ولا فقط لکه اسلام آباد سبا ته 200 15 درم پاکستانیان ولا هغه چیرې لاړل هغه د موږ د نه زرقاوي صاحب چې پاکستانیانو ولې د خوشې کول انا سقانی ته د ټیکټ د طیارې واسه شخصي طیاره ته قطر پر راړم پاکستاني وزم پاکستاني مبینم پاکستاني دی یو ته افغاني چک راته ټولې خدای دې خوار نه لري یا خلا ګوره نور خلکو ته باجه نصیب ورکوله نور لیوانه دا بیا مجې کوي لري که دا ډېر بیا عقل سړی ده زه ورته هم د رولاګۍ پوښتنه وکړه دا یې لګیا ده بیا وایي زه وروره دلته د مونږ لبنانۍ راغلې دلته درېیم لاس ښځه لومړی د نیم ریاست جمهوري واک یې په لاس کې اخیستی پارلمان ته اخطار ورکوي د افغانستان تابعیت یې کینسل کوي ویې لېږي بېرته ورته په ویزا باندې راسه موقتي ویزا 2 میاشتو نه زیات اسټې باید نه دی باید په میاشت کې یو وارې لاړ شي خروجي او دخولي ولګوي څه خبره ده دا د مونږ هېواد د دلته یو لبنانۍ څه کار ده چې راځي تر هغه پورې دا نه منو چې تر څو پورې زه د امریکا ولسمشر سوی نه یم که څنګه شاهد صاحب او یا د مونږ ملالۍ شینوارې نه ده ملالۍ شینوارې د جو بایډن معاونه شوې نه تر هغو یې نه منو تر څو چې د اشرف غني په سر باندې ویښته نه وي راشنه شوي تر هغو یې نه منو بالکل رئیس سلام علیکم کامره دې که خلاصه کړې وروره نن دغه یو توره مو وکړله مطلب په دوی مو کمرې بندې کړې حسن خیل صاحب کمره دې خلاصه کړه حسن خیل السلام علیکم زه خپله وعلیکم السلام आवाज مې درځي مبین صاحب اوه بیخي اروپا نه به دې आवाज نه راځي مهرباني وکړه داسې ځای کې یم هسې لږ نیټ ضعیفه غوندې ده ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم الله مو عزتمند لره الله مو سرلوړي لره یوه هیله له ټولو نه کوم چې توهین به یو بل ته سره نه کوو او توهین نه به سره تېرېږو افغانستان د ټولو ګډ کور ده
او په دې کې هر افغان حق لري. راځئ تیر باندې تیر به افغان حق لري کنه درندې شرولاګي خو افغان نه ده کنه شرولاګي خو افغان نه ده کنه ګورئ افغانان حق لري. په دغه پارلمان کې 209 کسان په دغه چوکۍ اشغال کړي دي. په دغه چوکۍ باندې ولې اشغال کړي نه ولې سمخیل ولې انتخابات کړي دي؟ انتخابات د نتایج په نه د انتخاباتو نتایج د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی ده چې دغه خلک پارلمان ته بریالي شول. د ولسمشر په دستخط باندې دا سوي مبين صاحب ته مالک پرېدا نه پارلمان ته به توهین نه کوي وروره، پارلمان ته به توهین نه کوي، د ملت استازي دي وروره. ګوره ټول توهین روان ده جنرال صاحب، ټول پرېږدم دا د موږ د ملت خبره نه د ملت نمایندګانو ته توهین ده. نه دا کار به نه کړي، دا د خیانت ده د ملت سره. شاهین صاحب که خبرو ته لطفا مایک مو مخ خلاصوئ. حسن خیل صاحب ته داسې وکړه چې لږ د لوکیشن ته د تغییر ورکړه، لوکیشن ته د لږ تغییر ورکړه، اواز داسې کټ کېږي لکه اوس مهرباني وکړه، مهرباني حسن خیل صاحب لږ که تغییر ورکړي اروپا چې داسې انټرنیټ یې له موږ نه خو بیا ګیله مه کوئ وروره. اورې حسن خیل وروره اورې اورې صاحب आवाज مې درځي؟ هو مهرباني وکړه وروره. زه په ډېر معذرت سره بیا بله موضوع کې برسره برخه واخلم. د ما نه پوهېږم چې څه وایي نه بهترینه اواز دی صحیح کار نه کوي. یاره خوشه دې پې واچوه حسن خیل صاحب، خوشه دې پې واچوله او ځان دې وایسته. موږ د وردګو خبره خپل سنبۍ دې وایسته، د سواله دې ځان وایسته. بیا عقل سره داسې بیا عقل تاسو ته څوک درته ترازی هر څه وایي خپلتې ولې اثر خیل صاحب ځان دې وایسته د سواله. لطفا شاهین صاحب لطفا توهین اجازه نه لري. کاته مې کاغه مې کاته که حسن خیل صاحب هېڅوک اجازه نه لري بالکل چې توهین وکړي چاته. حسن خیل دې موږ نه حسن خیل صاحب تاسو که خبرې لرئ خبرې وکئ، هغه چې بالکل هغه مې کاته که لطفا اواز دی حسن خیل وروره، اواز دی کمزوری دی، هغه مې کاته که توهین اجازه هېڅوک نه لري. موږ تاسو افغانان یو، خپل منځ کې به ډسکشن کوو. نه لطفا بس حسن خیل صاحب کامل احترام سره خبره نه ده. موږ او تاسو به پارلمان کې 209